د حج پر فضیلت باندې د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه څخه عجیبه روایت دی. نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم په دې روایت کې د حج دپاره یو عجیبه فضیلت بیان کړی دی. روایت کې راځي، دا روایت ډېر اوږد روایت دی، مسند بازار نقل کړی دی. وایي کله چې حاجي د حج د ادا کېدو دپاره د کوره راوځي، د ځان سره یو بودام را روان کړي چې دې سفر پر کړي. پخوا زمانه کې دا وسایل نه وه، اسباب نه وه، خلکو به یا په پښو باندې حج کوي چې ډېر موړ به و، هغه به یو وسایل درلوده، مطلب حیوان به درلودی، یا به اوښ درلودی، یا به یو بل بوده درلودی. نو حدیث کې راځي، وایي کله چې د ده بوده دا قدم پورته کړي د پاره د دې چې ده دا بوده روان کړي د بیت الله شریف په لور باندې، چې پر مځکه باندې یې ایښی نه وي، الله سبحانه وتعالی پر دې یوه قدم باندې ده ته یوه نیکۍ ورکوي او یوه ګناه معافوي. د هغه رقم چې څومره قدمونه اخلي دی را روان د بیت الله شریف څو قدمه به پر هر قدم باندې الله سبحانه وتعالی ده ته یوه نیکۍ ورکوي او یوه ګناه معافوي. دا خو یو څه. کله چې بیت الله شریف ته ورسېدې، طواف یې وکړي، الله دې د ټول نصیب وکړي. عجیبه فضیلت دی دا، عجبه لوړ فضیلت دی. موږ انسانان خو عجبه حارس یو دا ظاهري ګټې ته ګوره. که په دنیا کې موږ یو ظاهري ګټه ووینو، که هره کم کوشش دا وي موږ ځان ورسوو، که ستړي کېږو، که خولې پر ځان باندې تویو، که لاسونه تړاکي وو، که سفرونه کوو، دغه ظاهري ګټه موږ لاسته راوړو، کوشش مو دی. لیکن په دې یو عمل باندې چې د حج دی، الله سبحانه وتعالی بنده ته کوم اجرونه ورکوي. په حدیث کې عجیبه بیان سوي. که زموږ دا یقین سي، یاره زه خو هم هر کس به دا اراده ولري چې زما ټول مال به زه قربانوم، دغه فضیلت به لاسته راوړم او حج ته به ځم. لکه زموږ ایمانونه کمزوري دي. نو چې کله دی بیت الله شریف ته ورسېدی او پر بیت الله شریف باندې د طواف وروسته 2 رکعته نفل کوي، دغه 2 رکعته نفل ګوره په ظاهر اسانه عمل دی، همیشه یې موږ کوو. لیکن کله چې دغه 2 رکعته نفل لمونځ دی وکړي، د دغه 2 رکعتو د نفلو ثواب دا رقم دی لکه د بنو اسماعیل د قبلې یو غلام ازادول. دا ډېر فضیلت دی. که عتق رقبه من بني اسماعیل راغلی دی. بیا چې کله دی د دې نفلو وروسته ځي صفا و مروه ته، سعی بین صفا و مروه کوي. کله چې هغه سعی د صفا و د مروه ده پوره کړله، الله پر دغه عمل باندې ده ته د 80 غلامانو د ازادېدو ثواب ورکوي. سبحان الله. یو غلام آزادول تر حد زیات ثوابونه لري. لیکن په یوه سعی بین صفا و مروه، د صفا و مروه په ادا کېدو باندې الله سبحانه وتعالی ده ته د 80 غلام د ازادېدو ثواب ورکوي. بیا چې کله حاجیان د حج شپې را نږدې سي، نو دوی د عرفات پر لور روان سي. بیا چې کله حاجیان د عرفات پر غونډۍ ودرېږي، الله سبحانه وتعالی د دغه بندګانو د خوشحاله کېدو دپاره او دوی ته د خپل رضا او د مغفرت کولو لپاره اول اسمان ته تشریف راوړي د الله د شان مطابق. بیا فرشتي جمع کړي. بیا الله سبحانه وتعالی د فرشتو ته عجیبه خطاب کوي، یقول یا عبادی، ای زما بندگانو. د فرشتو ته وایي دغه زما بندگان، عبادی زما بندگان، نن راغلی دي جاؤوني، در عرفات تر غونډې ځان را رسول دي په داسې حالت کې چې ستړي هم دي، پر سرو باندې ګرځونه هم پراته دي، پر مخ باندې د ستړیا اثرات هم دي. دی راغلی دي د دنیا د کونج څخه دلته راغلی دي. نو الله سبحانه وتعالی فرمایي کم انعام الله سبحانه وتعالی ورته ورکوي. الله سبحانه وتعالی ورته فرمایي که ستاسو ګناوي د مځکې پر سر د ریګ د دانې په اندازه باندې وي، یا د باران د څاڅکو په اندازه باندې دومره ګناونه تا کړي، یا د سمندر د زګ په اندازه باندې، الله سبحانه وتعالی وایي ما در وبخښلې، دغه انعام نن ما تا ته درکړي، ته ما وبخښلې. افیضوا عبادي، زی زما بندګانو په داسې حال کې چې ما ستاسو مغفرت وکړي. د عرفات پر غونډۍ باندې علما لیکي چې دعاوې ډېرې غواړي، خاص کر د مغفرت دعا. الله سبحانه وتعالی بندګانو ته وایي
که ستا ګناه د مځکې د ریګ په اندازه باندې څومره ریګ دی دا حسابل کېږي امکان نه لري یا د باران د څاڅکو په اندازه باندې او یا دا ګناه د سمندر د زګ په اندازه باندې الله سبحانه وتعالی وایي ما ټول در وبخښل زه تاسو په داسې حالت کې ولاړ سئ چې الله سبحانه وتعالی ستاسو ټول ګناهونه معاف کړي بیا چې کله دی د شیطان ویشتلو ته راځي چې رمی الجمار ورته وایي د دغه شیطان د ویشتلو وروسته کله چې دی یوه ډبره غورځي په هره ډبره باندې الله سبحانه وتعالی د ده هغه ګناه کبیره چې د ده د هلاکت ذریعه وه الله سبحانه وتعالی یې ورمعافوي هره ګناه چې د ده د هلاکت ذریعه وه د دغه یو وار چې ډبره وغورځول دوه باره وغورځول یوه هغه ګناه چې هغه ګناه کبیره وه او دی یې هلاکوي الله سبحانه وتعالی هغه ګناه وربخښي او بیا چې کله دی راسي سر خوري د حج اعمال پر راسه سر خوري هر وریښته باندې الله سبحانه وتعالی د سر چې څومره وریښتان دي پر هر وریښته باندې الله سبحانه وتعالی یوه نیکۍ ورکوي او یوه یې ګناه معافوي وروسته بیا طواف کوي دغه د طواف وروسته یا د حالت د طواف کې چې الله سبحانه وتعالی دته کم خطاب کوي چې کله طواف رسي الله سبحانه وتعالی فرمایي چې زه په داسې حال کې چې ستا ټول ګناهونه معاف سوه او نوی ژوند پیل کړه فرشتې بیا درته وایي ځه نوی ژوند پیل کړه د دې حج عجیبه فضیلت دی لیکن موږ د دې سره ناشنا یو که چیرې وایه ورو هم عمل ته تیار دی ما درته وایي په دنیا کې یو ظاهري ګټه ده هغه ظاهري ګټه سړی دومرې لوړ ځای ته رسي یا چې هر څومره لوړ ځای ته ورسي نو کم ځای ته به ورسي خو د هغه ګټې د لاسته راوړلو دپاره موږ هر قسم کوشش کوو لیکن د آخرت دومره ګټه چې په حج باندې الله سبحانه وتعالی کوم اجرونه انسانان ته ورکوي باید موږ کوشش دا وکړو کوشش باید دا وکړو چې حج په خپل وخت ادا کړو حج ونه ځنډو حج ځنډول دا انسان دپاره لویه بدبختي ده الله تبارک وتعالی دې د صحیح حج ادا کولو توفیق ټول ته ورکړي